السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد شاه کټوازی د پکتیکا له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، سرسایه یا صدقې فطر یوازې په روژتیانو ده او که د کورنۍ په ټولو غړو باندې؟ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم علامه ابن همام په فتح القدیر کې په 2م جلد کې تقریبا د 29 صفحې نه تر 31 صفحه پورې او هندیه په لومړني جلد کې 109 صفحې نه واخله تر 181 صفحې پورې شرایط د وجوب د صدقې فطر بیانوي. حاصل یې دا دی چې د صدقې فطر یا د سرسایې د وجوب شرایط 3 شیه دي. اول اسلام، نو په کافر باندې نشته. دویم حریت، د دې نه معلومیږي چې په غلام باندې نشته. دریم ملک د نصاب، هغسې ملک د نصاب چې هغه فاضل وي د حاجت اصلیه نه. نو که څوک مالک د نصاب نه وي یا مالک د نصاب وي خو د حوایجو اصلیه و نه دا نصاب زیات نه وي، په هغه باندې سرسایه او صدقې فطر نشته دی. او دا صدقې فطر او سرسایه یوازې په روژتیانو باندې نه ده. په کورنۍ کې چې څومره کسان دي، که هغه مشران دي او که کشران دي، په هغو ټولو باندې صدقې فطر او سرسایه لازم ده. نو پلار به د خپله صدقې فطر ورکوي او د دې ترڅنګ د هغو اولادونو صدقه به ورکوي چې هغه صغار دي، واړه دي، هغه حد د بلوغ ته نه دي رسیدلی. همدارنګه د خپلو هغو اولادونو صدقې فطر به ورکوي چې هغه معتود یا لیونیان دي. او فقهاو دا لیکلي دي چې په زوی باندې د مور او د پلار صدقې فطر نشته. و ان کان فی عیاله، فقه اسلامی 3م جلد 2038 صفحه وګورئ. اگر که دا د په عیال کې وي، په کورنۍ کې یو زوی ژوند کوي، مور پلار یې ورسره دي، نو د احنافو په نزد باندې د همدغه مور او پلار صدقې فطر په زوی باندې نشته. اگر که جمهور فقهاو بیا دا لیکلي دي که والدین فقیرین وي صدقې فطر به ورکوي. او احناف چې وایي نشته ځکه چې په دوی باندې دا ولایت نه لري که اولاد الکبار. همدارنګه د هغو اولادونو صدقې فطر هم پې نشته چې هغه حد بلوغ ته رسیدلی دي. د وړو ورونو صدقې فطر هم په دې باندې نشته دی. همدارنګه د ښځې صدقې فطر هم پې نشته دی. هو که احسانا یې ورکوي بیا په دې کې ستونزه نشته دی. نو په کورنۍ کې چې څومره کسان ژوند کوي، که روژه نیسي او که نه نیسي، چې دوی مالک د نصاب وي او نصاب یې د حوایجو اصلیه و نه زیات وي، په دیو باندې صدقې فطر لازمه ده. پلار به د خپله مور کوي، د خپلو وړو ماشومانو. ښځه به د خپله صدقې فطر ورکوي، بالغ اولادونه به خپله ورکوي، مور و پلار به یې په خپله ورکوي. په دې زوی باندې چې په کور کې ژوند کوي د غټو اولادونو او د ښځو صدقې فطر نشته دی، اما که ورکوي استحسانا بیا په دې کې ستونزه نشته دی. بقره د سر تاج د زړه شریف اسرا په یاسین کې تحسین دی، په رحمان کې ښکلا
بقرای د سر تاج د زړه شوري په اسرا په یاسین کی تحسین د پر رحمان کی کلا معجزه د ټول جهان تهر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا